السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم ټول به خیر وي ان شاء الله. په پښتو ژبه کې ټایپینګ سپیډ ټیسټ ځان خپل جوړو بالکل فری. صحیح ده، بالکل مفت جوړو. پای کې ₹1 به ان شاء الله نه لګي. دا اوس د دې رزلټ دی. صحیح ده، دا اوس جوړو. دا څنګه جوړیږي؟ بالکل آسان دی. صحیح ده، ګران پکې څه نشته. ټیک ده. اوس ما سیده ساده دا ټیسټ دا کړی 48 WPM سپیډ دی، په ور پر منټ سپیډ دی د دې. صحیح ده. سبمیټ بالکل ایزی دی، آسان دی، څه پکې نشته. صحیح ده. ټول ناول دی پر اپلیکیشن په کار دی، اولنې اپلیکیشن دی پر زیم په کار دی. صحیح ده. زیم په موږ استعمالو. ټیک ده. د ټول ناول زیم ما سره سیستم کې شته. ټیک ده. اور پسې مایکروسافټ ویژوال سټوډیو په کار ده. ویژوال سټوډیو کوډ بالکل فری دی. ₹1 پکې هم کاسټ نه لګي. کمانډ پکې هر یو کمانډ کار کوي، او کوم چې زموږ سره ساده دی نو هغه ګرانې دا ویژوال سټوډیو کوډ. صحیح ده. انسټال کو بالکل فری دی. صحیح ده. ډایرکټ لینک که دغه وی لږ صبر ورته وکړو پر ډاونلوډ شي. ټیک ده. دغه ډاونلوډ شو. اوس په ویژوال سټوډیو کوډ ډاونلوډ شو. دا برن کو. صحیح ده. دا به سیسټم ته انسټال کو. ټیک ده. زما سره آلریډي ډاونلوډ دی نو ما هغه ایسته انسټال کو. صحیح ده. دا به نیکسټ کوم چې دی د اګریمنټ دی دغه کې خو دغه زیات لیکلي چې یاره ډېرې خبرې پکې کړي. دغه مونږ نه ګورو، خو دغه لازمي پکې لکه ډېر لازمي پکې ته د اپلیکیشن نشي جوړولی، ګوګل ستا خلاف څه کولی شي. صحیح ده. ټول ناول په دې کې مونږ ډیکسي فولډر ته راشو. په ډیکسي فولډر کې په زیم ته راشو. په دې فولډر کې بیا زیم کنټرول پینل کولاو کو. صحیح ده. په زیم کنټرول پینل کې ما سره کولاو دی. دا به سټارټ پای کې. صحیح ده. دا اولنی دوه اپاچي سرور مایس کې ول، دا اولنی دوه به څه کوي؟ سټارټ کوي. صحیح ده. بیا به راشئ که هر یو براوزر ستاسو سره. صحیح ده. هغې ته به راشي، پای کې به موږ چیټ جی پی ټي سرچ کړو. صحیح ده. چیټ جی پی ټي کې به خپل اکاونټ لاګین کوي. لاګین او د سره جو. صحیح ده. لاګین نو جو لاګین کوي. صحیح ده. پای کې بیا موږ ولیکو چې رایټ فول کوډ فار ټایپینګ سپیډ، چې پای کې زموږ سره چې هغه په پی ایچ پی کې لیکلی شوی written in PHP and also دا غي سره چې موږ ته بیا WPM سپیډ هم ښایي. صحیح ده. دا زموږ سره کمپلیټ PHP بیس ټایپینګ سپیډ ټیسټ دی چې هغه موږ سره بالکل فری دی. صحیح ده. اوس په وګورو په خپله باندې به یې رن کړو، تاسو به یې وینئ. صحیح ده. یو ټایپینګ سپیډ آنلاین هم شته. صحیح ده. دې سرچ کې به ټایپینګ ټیسټ ولیکو. په ټیسټ ټایپینګ ټیسټ ته دی خپل فری ویب سایټ دی. دا آنلاین دی، لکه آنلاین افلاین کار نه کوي. دې کې ما ولیکل ده. صحیح ده. د قام کار کوي، خو دغه آنلاین دی. موږ اوس آفلاین جوړو. هلته موږ کریټ فولډر کو چې هغه موږ له سلوم را کړی په چیټ جی پی ټي کې عقلوم باندې دې کې ټایپینګ د لاندې سلیش او بیا ټیسټ. دغه فولډر ما په ایچ ټي ډاکس فولډر کې چالو کو. زموږ سره پی ایچ پي وال ټول په ایچ ټي ډاکس فولډر کې پراته دي. ټیک ده. دغه کوم چې دا کوډ موږ له را کړی دی پی ایچ پي والا، چیټ جی پی ټي والا پی ایچ پي کوډ به ترې موږ څه کو؟ کاپي کو. پی ایچ پي کوډ به ترې کاپي کې، او دغه کوم چې دا ټایپینګ ټیسټ ډاټ پی ایچ پي په دغه فولډر کې به یې څه کو؟ سیو کو. دا اوس ما مایکروسافټ ویژوال سټوډیو کوډ چالو کو. ټیک ده. کنټرول پیسټ که کنټرول وی وی کنټرول وی پیسټ کې ډالې کو. صحیح. دا به سیو کو. کوم چې دیو دا کوډ را کړی په دې کې یو ټکی هم مه چینج کوئ. صحیح ده. صرف او صرف په دې کې سیو. دا ایسته به سیو کو. سیو کې وو کوم چې ټایپینګ کوم فولډر چې موږ په خپله راخ کړی ټایپینګ، او لاندې بیک سلیش، دا لاندې سلیش نه بیا ټیسټ. دغه فولډر به کولاو په ایچ ټي ډاکس فولډر کې په زیم کې بیا ایچ ټي ډاکس فولډر، ایچ ټي ډاکس فولډر کې بیا ټایپینګ ټیسټ کې بیا په دغه لوم باندې. خو دا لوم خیال کوئ چې دا غلط نه ښه. هلته موږ چې کوم لوم هغلته را کړی په چیټ جی پی ټي کې، هلته کې موږ را کړی انډیکس ډاټ پی ایچ پي. دا په دغه کې څه کوي؟ سیو کوي. فول کوډ دی ښه، د هر څه سره د بیک ګراوند سره. ټیک ده. سیو په دې کې موږ هلته کې د هغې سره څه کو؟ چیک کو. دې کې به یې ساده سیو کو. ټیک ده. په دې کې اوس لوکل هاسټ که د دې نه سرچ کوئ، که د دې نه دا ایډمین دا وایي، د دې نه به لوکل هاسټ کولاو کی پی ایچ پي ما ایډمین لوکل هاسټ والا. صحیح ده. هغه به د دې نه کولاو کی کړه، هر کې سرچ کوئ. دا آفلاین هم کار کوي. بیا به چیټ جی پی ټي کولاو کو. هغه چې کوم موږ لکه ایچ ټي ټي پي کوم چې موږ له لینک را کړی هغه لینک ما کاپي کو دغه ځای نه دې بره سرچ بار کې مې پیسټ کو.
ما سره نیټ اوس کولاو دی، نیټ په بنه هم کوم دا کار کوي، افلاین هم کار کوي، آنلاین هم. آنلاین ته ضرورت نشته. صحیح ده، موږ سره آلریډي افلاین موجود دی. سبمیټ په وایي ما ته په اولنی فرنٹ کې داسې خو ما چې ویني. صحیح ده، سکرول ډاون 35 وټ پر منټ سپیډ دی. د ساده بالکل سیده ساده. خو تاسو وایي چې یاره دا چینج کو نو چینج کېږي هم خبرې لیکلي که په خپلې مرضۍ لیکئ که ځان له ABC لیکئ ځان له کار څه لیکئ. صحیح ده، دا هسې ټرای ده. بیک براون پاکس جمپس اوور دی لیزي ډاګ دا زموږ سره عامه یو جمله ده. دې کې د A نه والا زیډه پورې الفابېټس ټول موجود دي. څوک وایي چې زما ټایپنګ ټیسټ سترانګ شوی نو هغه دپاره پکار دی چې هغه په دې باندې بار بار ټرای کوي. دې سره ټایپنګ سپیډ ډېر زیات صحیح کېږي. ټیک ده، دې اوس 41 وټ پر منټ سپیډ دی. اکوریسي 100% ده. ټیک ده، بالکل فری دی. اکوریسي به درته هم صحیح ښایي او اکوریسي یې د ټوټل حساب راوباسي څومره چې ټوټل دی. ټیک ده، ارفلین موډ دی، په دې کې هم څه کوي کار کوي. اوس په دې کې موږ د دې دا چینج کوو ښه کوم چې دا ریټرن دی که نه فرض کوو دا بره د کویک براون پاک جمپس ور د لیزي ډاګ په دې بره ټاپ باندې لیکلی دیزي ته بیا ساده ترسټ کړو مو ته سټوري کافي کړې ده چیټ جی پی ټي نه دې ته مې پیسټ کړه. صحیح ده، او ویډیو لانګ کېده دغې وجې نه. لاندې پکې یو ځای کې هم ایډیټینګ ایس هم نشته، یا زوړ کوډ دی. کنټرول ایس شته مې سیو کو دې ځای کې مې ریلوډ کو یا کنټرول آر یا ریلوډ یا ریفریش. ټیک ده، شته پیج به ریفریش کوي. سبمیټ څنګه سبمیټ دی و دا هم کار کوي خو لکه ټوټل حساب راوباسي کوم چې ټوټل لکه دې ټوټل کې ما لیکلي کمې کړي نور WPM سپیډ هر څه برابر ښیي. ټیک الله یو خوشحاله که جزاک الله خیر. خو ساده میسیج و ما چې دی ورکم اسانه طریقه وه دیو سره شیر کړم. ټیک ده، الله یو خوشحاله که جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.